بسم الله الرحمن الرحیم. دی ویډیو کې به ان شاء الله دا وایو چې څرنګه کولی شو په ایکسل پروګرام کې سپیډومیټر چارت کریټ کو. دغه شان چارت کوم چې تاسو ته په تصویر کې ښکاري څرنګه کولی شو په مایکروسافټ ایکسل کې جوړ کو. زه راغلم مایکروسافټ ایکسل ته او انسرټ دا موږ سره دی چارت. موږ به د دې لپاره دوه چارټونو څخه استفاده کوو چې یو ته پای چارت ویلی شي او بل ته ډونر چارت. دلته معلومات لیکم. دې کې موږ سره لو ویلیو چې دا هغه 20 ده او میډیم را سره 50 ده، های را سره 100 ده. تاسو هر څه واخیستلی شئ، ما ورته دا واخیست. ډیټا فار ډونر چارت دپاره به موږ راځو. د از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل 20 راته راکړه. د ډونر بله برخه دې ماته څومره راشي؟ ورته فار ایگزامپل 50 ماینس this one دومره دې راته راشي. درېیمه برخه دې راته څومره راشي؟ ورته فار ایگزامپل 100 نه دغه دواړه ماینس که. صحیح شو؟ او دا ټول راته جمع که، دا به راته د ډونټ یوه برخه راشي. یوه برخه به دې ټولو قدر راشي، درې برخې به راته دومره راته راشي. صحیح شوه؟ دا خو چارت کې نه استعمالېږي، دا ماسې لیکلي دي، خو دا چارت کې استعمالېږي ښه ډونټ چارت دپاره. بل موږ سره دی پای چارت، دا بیا وروسته وایو. ښه زه راغلم دا مې انتخاب کړو انسرټ ادر چارت او دې کې ډونټ چارت باندې ما کلیک وکړو. چې څرنګه ما په دې باندې کلیک وکړو نو مر دا چارت ډېر غیر منظم راغلی دی، ډېر غټ هم دی. او بله خبره دا چې دې کې دا 100 چې کوم دی که نه دا موږ سره 100 دی، دا یو، دا را سره 20 دی، دا 30 دی او دا را سره 50 دی. دغه درې دانې زما په کار دي او دا یو حصه زما نه ده په کار. زه به دې باندې ډبل کلیک وکړم. زه به اول راشم دا به ورته 270 ډګري ورته تاو کړم. بیا به زه راشم دې باندې ډبل کلیک او فیل، دا به ورته نو فیل واخلم. دې باندې ډبل کلیک فیل فار ایگزامپل سولیډ او دې کې مې دا ورته واخیستو. بیا ډبل کلیک دې ته رالم، دا مې ورته فار ایگزامپل واخیستو او ډبل کلیک فیل ته رالم فار ایگزامپل دې ته مې دا ورته واخیستو او کلوز. بیا ډبل کلیک فار ایگزامپل زه رالم د سمال ته او دا مې ورته فار ایگزامپل لږ وړوکی هم کو، تقریبا تر 70 پورې مې دا ورته کړو. بس کلوز، دا هم ډیلیټ. یوه حصه خو مکمل شوله. اوس راځو دویمې حصې ته چې هغه ده د سپیډومیټر ستن. صحیح شو؟ چې هغه موږ د پای چارت څخه کریټ کوو. زه اول راځم دې ځای ته، خو له دې څخه مخکې زه اول راځم اکچوال ډیټا ورته لیکم. اکچوال ډیټا یعنې موږ په دې ځای کې ډیټا ورته لیکو. صحیح ده؟ او همداشان دا ما ورته دا واخیستو. اکچوال ډیټا کې به ورته زه نمبرز لیکم چې آیا دا ماته په دومره نمبر باندې بوز او دومره نمبر باندې راته ښکته بوز، دومره نمبر باندې راته پورته بوز. صحیح شو؟ زه ورته اول لیکم چې فار ایگزامپل از ایکول ټو دې یو نه ماینس کا 2. دا 2 مې ځکه ورته ورکړو چې زه اوس د ستنې ویت ته 2 ورکوم. هلته به هم ورته 2 ولیکم. ستنې دپاره به 2 ولیکم، دې کې ځکه ما ورته 2 ماینس کړم. اوس په دې ځای ته راشم از ایکول ټو 100 به ضرب کړم په 2 کې، دې نه به ماینس کړم دا او دې نه به ماینس کړم دا به راته راشي 200. صحیح شو؟ که زه فار ایگزامپل 50 ورته ولیکم دا به راته 150 شي. زه فار ایگزامپل 120 ولیکم دا به راته 80 شي. خو زه به 0 نه واله تر 100 پورې به ورته لیکم، 100 نه به ورته زیات نه لیکم. بس دا ورته انتخاب انسرټ پای، دا مې ورته پای راوست. صحیح شو؟ دې کې بیا هم هماغه قصه په کار ده 270. صحیح شو؟ ډبل کلیک 270 او ډبل کلیک دا به ورته نو فیل واخلو او دې باندې هم ډبل کلیک نو فیل او دې باندې به ډبل کلیک وکړو، ستنې ته به فیل ورته بدل کړو، ریډ ته به یې راولو. یس کلوز کلوز. دې ته به زه راشم دا به ورته نو فیل واخلم. صحیح شو؟ او همداشان دا دواړه به انتخاب کړم فارمیټ او سینټر ټاپ. بس اوس تاسو راشئ فار ایگزامپل 50 ته لیکم 50 به راته راشي. فار ایگزامپل 10 لیکم 10 به راته راشي. بیا زه راځم انسرټ ته ټیکسټ باکس ته. صحیح ده که نه؟ بس زه به راشم فار ایگزامپل 80 مې دا دی، فار ایگزامپل 90 دا دی، 99 مې دومره دی. که 100 ورته ولیکم دومره به راته راشي. که 0 ورته ولیکم فار ایگزامپل دومره به راته راشي -2. صحیح شو؟ همدغه شان که تاسو وایئ چې نه -2 هم ورنه ختم که
ویډیو درته راشي. صحیح شو کنه. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره سپیډیومیټر چارت ان مایکروسافټ ایکسل چارت پارت نمبر